سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو بلې ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. دا نننۍ ویډیو زموږ د هغه ملګرو دپاره ده کومو ملګرو ته چې څه میډیکل مسله نشته دی او د هغې باوجود هم د اولاد د نعمت نه محرومه دي. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګري چې زموږ په چینل باندې نوي دي دا خواست ورته کوو چې زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړي. دغه ملګري به عمل په داسې طریقې سره کوي چې کله د زنانه محسوس ایام دا تیر شي پاکي ورته راشي او پاکي حاصله کړي. دا به 3 انډې ویشئ، پوستکي به ترې لرې کړي او په یو انډه باندې به دا آیت ولیکي: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. دا آیات په ولیکي او دا انډه به نارینه استعمال کړي او په دویمه انډه باندې به ولیکي: والارض فرشناها فنعم الماهدون. والارض فرشناها فنعم الماهدون. او دا انډه به زنانه استعمال کړي او په دریمه انډه باندې به ولیکي: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. بیا به دا انډه په چاړه باندې نیمه کړي، نیمه به نارینه استعمال کړي او نیمه به زنانه استعمال کړي او د دې نه بعد به مباشرت وکړي. الله رب ذوالجلال به د دې عمل په برکت سره اولاد ورته نصیب کړي. دا آیاتونه د سورې زاریات دي، 47، 48 او 49 نمبر آیاتونه دي او دې سره به دا وظیفه کثرت سره کوي. زنانه به هم کوي او نارینه به هم کوي. رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا د سورې انبیاء 89 نمبر آیات دی. دا ډیره مجربه وظیفه ده د حضرت زکریا علیه السلام. که چېرته ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ دا نشان ووهئ چې آینده تاسو ته بر وخت زموږ ویډیوګانې حاصلیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.